ننګرهار کې د ماشوم ساتنې نړیوالې مرستندویه ادارې له لوري 115 هغه ماشومانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوه چې تر دې وړاندې په شاخه کارونو بوخت وو. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي فرید الله حقانی وایي دغه ماشومان چې یو شمېر یې د سره رود ولسوالۍ خښتو بټیو کې او ځینې نورو یې جلال آباد ښار کې شاخه کارونه کول په نښه او د حرفوي زده کړو زمینه ورته برابره شوه. د ماشوم ساتنې نړیوالې ادارې له لوري تقریبا 115 تنه شاګردانو ته چې په دې کې نجونې او هلکان دواړه شتون لري دوی دپاره د حرفو د زده کړو پرانسته وشوه، خصوصا د هغه ماشومانو چې هغوی په شاقه کارونو باندې بوخت او یا په سوال کولو باندې بوخت د هغوی دپاره دغه حرفو زمینه شوې ده چې په جریان کې به دغه زده کړې ترسره کړي. د هغو نه وروسته به انشاءالله دوی به د حرفو د زده کړو څخه فارغ کیږي او دوی په راتلونکي کې کولی شي انشاءالله چې په همدې توسط باندې خپل ځانونو دپاره خپل اهل و عیال دپاره حلاله نفقه لاسته راوړي او د خپل دغه د هیوادوالو لپاره د خدمت مصدر وګرځېږي. په حرفوي زده کړو بوخت زده کوونکي تسل او عبدالله خوښ دي چې د سخت کار کولو پر ځای ورته د حرفي زده کولو زمینه برابره شوه. او مخکې مو سخت کار کولو که نه سهار وختي پاڅېدو تر ماښام پورې مو کار کولو، هغه کار ډېر سخت و. همدې خیاطۍ کې دغه تا کې مونږ کار کوو. کومه برخه ده؟ اوله همدا ووایه چې زه د خیاطۍ زده کوم. همدغه ته خیاطۍ زده کوم، همدغه کار ښه دی. ډېر خوشحاله یم ځکه چې اوسه پورې موږ په 11 پورې مکتب ویلی و، د هغې نه وروسته بیا ما کارټونه خرڅول او دغه ماشوم ساتنې مؤسسې همکاران راباندې پیښ شول او بس همدې دای کې ولیکلم خیاطۍ بخش کې او بس دلته خیاطۍ کوم. د ماشوم ساتنې دغه نړیواله مؤسسه له حرفوي زده کړو سربیره د روغتیا، پوهنې، بدیل معیشت، پاکو اوبو او یو شمېر نورو برخو کې هم هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي.